واتس اپ یو نوې آپشن زیات کړو. اوس به تاسو په دغه ټیم کې وایئ چې د واتس اپ کم یو آپشن زیات کړو. نو ګورئ دغه هغه یو آپشن دی چې مونږ چاته هم اس ام اس یعنی مونږ چاته هم میسیج ولیږو نو هغه میسیج مونږ بیرته ایډیټ کولی نشو. اوس تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره چاته هم تاسو میسیج ولیږئ، هغه میسیج تاسو غواړئ چې دې پورې مونږ نور هم لیکنه وکړو، دې پسې نور هم مونږ څه ووایو. نو په اسانه طریقې سره تاسو اوس کولی شئ چې دغه میسیج تاسو اوس په واتس اپ کې ایډیټ کړئ. څنګه ورځو موبایل سکرین ته دغه طریقې خپلو سره سره شریکه کوو. که چېرې تاسو زمونږ اکاونټ فالو کړی نه وي حتما یې فالو کړئ، زموږ خپلو سانو سره شریکه کړئ. دوستانو د دې لپاره خو تاسو د ټولو اول په خپل موبایل کې یو کروم بروزر ته راشئ. چې کله تاسو یو کروم بروزر ته راغلی نو په کروم کې به دلته کې چې کم یو هم کروم وي دلته کې به تاسو APKMMS دا ولیکئ. چې کله دوستانو تاسو دغه ولیکئ نو لږ انتظار وروستو تاسو ته دغه ویب سایټ راواړوي. چونکې زما نیټ چې کم دی الګ کمزوره دی، اوس ټایم کې جیس سیګنل چې کم دی ډېر زیاتې کمزوري دي. ښه دوستانو کله هم چې تاسو په ګوګل کې یا په کروم کې APKMMS ویب سایټ سرچ کړو نو بیا به تاسو لاندې راشئ. دلته کې تاسو ته واتس اپ بیټا ورژن ښکاري چې تاسو دغه یو ځان سره ډاونلوډ کړئ. چې کله هم یو نوی اپډیټ راځي نو تاسو ته به د ټولو اول ښایي. دا دی یو ښایسته او ډېر خوندور، د دې څخه تاسو چې کم دی ډایرکټ انسټال کولی شئ. دا تاسو ته ښکاري زه تاسو ته دې نشان هم تاوم، د دې څخه تاسو ډایرکټ انسټال کړئ نو دغه APK فایل به ستاسو ډېر زیات د خوښې وړ به ګرځي. بیا ورځو دغه اپلیکیشن کولوو. نو ګورئ زه راځم د دې لپاره خپل واتس اپ ته. دلته کې زه راځم واتس اپ ته. چې کله زه واتس اپ ته راغلم ما په دې باندې یو فینګر لوک لګولی دی نو چې ما دا آن کړو اوس دلته کې اوس یو کس ته زه میسیج لیږم. ښه دوستانو بیا ګورئ دلته کې زه په 3 ډاټ بټن باندې کلیک اخلم. ګورئ دلته کې ما ته ایډیټ اپشن هم راکوي چې ما دلته کې ډبل جی لیکلی. اوس دلته کې چې کم دی زه دغه میسیج چې کم دی ما ایډیټ کړو. ګورئ ورته یو نو دغه آپشن چې کم دی دا په واتس اپ بیټه کې دی. ډاونلوډ کولو طریقه مې تاسو ته خو دغه شان کې ډاونلوډ کړئ. حتما یې خپلو سره شریکه کړئ. ویډیو نورو ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ او زموږ اکاونټ سره فالو کړئ.